د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکیچی له کلي یو سلري د جمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسېدل. دوی ته پکارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پورې وځي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سین اوبه ډیرې یخې وې، په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاګرد یې میون کیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد ته زر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د سړی سیلی आवाज او د واورې د ورېدو پاسته غږ ته یې غوږ نیولی و. واوره د جونګړې له وره سره لګېده او ټپه 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 میده आवाज یې راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شیبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي را پرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتی و. د ورپام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شیبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ور ټیټه شوه. میوکیچي ته په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د ساه بړاس ورښکاره شو چې له سپېږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ یو 2 دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راتاوه شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړو. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخه ساه چې د ژمي د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل در سره وکم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که دی زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي سمدستي به یې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکا باندې आवाज وکړ، خو ځواب یې وانه ورېده. مینوکیچي خپل استاد وخوځاوه او ورمعلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیریدې او فصلونه بدلیدل را بدلیدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچي کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکي نومېده او ده ته یې وویل چې یودو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچي نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکیچي له دې ښځې د 10 ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي یې لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچي د مور زنکدن وو، خپل نګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښه نګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکي چې خوشحاله وه. یو شپه د شپو چې یوکي د ستن کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکي ته یې وویل، یوکي دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 18 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپلې ډېرې ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه نااشنا اروا وه، خو عجیبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکي د ستنې کار لرې خطا کړو، په مخ یې بوږنېدونکې موسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ اواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکي اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه.
ای بې لوزه بې ضمیره، تا واده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه، او که د دې 10 ویدو ماشومانو خاطر نه وې سمدستي مې وژلې. ګوره د دې ماشومانو زورول او ژړل له ما پټ نه پاتې کیږي. که دې کله هم وزورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه در پسې راځم او وژنم به دې. د واورې لور یوکي اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه، ورېږدېدله او په سپینې لړې بدله شوه. سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅ کله رانغله.